د امریکا معتبرو ورځپاڼو راپور ورکړی چې ایران او امریکا د پنځشنبې له شپې څخه تر جمعې پورې خپلې جګړې لا پراخې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جولای په 18 په یو راپور کې لیکلي د امریکا د پوځ د ویډیوګانو او د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په ایران کې پلونه د اورګاډي کرښې او د سمندري څارنې یو برج باندې سخت بریدونه شوي دي. دغه ډول ایران ویلي چې په غبرګون کې د سیمې پر هغو هیوادونو بریدونه کړي چې امریکایي پوځي اډې پکې شته او کویت اعلان وکړ چې د برېښنا او د اوبو د چاڼ ځینې بنسټیزې ودانۍ په نښه شوې دي. د امریکا بلې معتبرې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ راپور ورکړی چې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواکونو ویلي چې په قطر کې د امریکا پر العدید هوایي اډې ناڅاپي برید کړی او د لرې واټن یو راداري سیستم او امریکایي الوتکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي دي. ورځپاڼه لیکي سنټ کام د جمعې تر سهاره پورې د دغه برید په اړه څه نه ویلي او د تبصرې غوښتنې ته هم سمدستي جواب ورنکړ. اخوا د ایران دولتي خبري رسنۍ ایرنا راپور ورکړی چې د پنځشنبې له شپې څخه د جمعې تر سهاره پورې د امریکا په بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنټ کام چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي په یو تازه بیان کې وویل چې د دوی وروستیو بریدونو لسګونه ایراني پوځي اهداف لکه ساحلي څارنیز او هوایي دفاعي مرکزونه پوځي لوژستیکي زیربناوي او سمندري وړتیاوې په نښه کړي دي. خو د ایران هغه ادعا ته مستقیم ځواب ورنکړ چې ګواکې پلونه او د اورګاډي کرښې هم په نښه شوي دي. ولسمشر ټرمپ څه باندې یوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې له ایران سره اوربند پای ته رسېدلی. له هغه وخت راهیسې امریکایي او ایراني ځواکونو هر ورځ یو پر بل بریدونه کړي دي او ټرمپ ګواښ کړی د دې لپاره چې ایران د جګړې د دایمي پای او د اټومي وسلې د نه ترلاسه کولو هوکړه وکړي ملکي زیربناوې به هم له منځه یوسي. خو حقوقي کارپوهان وایي هغه زیربناوې چې ملکي وګړي پرې د ژوند د دوام لپاره تکیه کوي لکه د اوبو د چاڼ کارخونې عموما مشروع پوځي اهداف نه ګڼل کیږي او پرې برید کول ښایي جنګي جرم وګڼل شي.